د مینه یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشه ښه راغلاست د نن غرمې خبرې ټولګي ته. افغان دولت له روسي هیواد څخه د وسلو اخیستو لپاره چمتووالی ښودلی او ښایي چې له دې هیواده د خپلو پوځیانو لپاره وسلې وپیري. په روسیه کې افغان سفیر سید طیب جواب په خپلو تازه څرګندونو کې له روسي هیواد څخه هیله څرګنده کړې روسیه به د افغان پوځ نظامي او جنګي تجهیزات ترمیم او جوړولو کې مرسته وکړي. د لاندې چې دا مهال په افغانستان کې زیات روسي نظامي تجهیزات شتون لري چې ترمیم او جوړونې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې د روسي هیواد مرستې ته اړتیا لیدل کېږي. ولسمشر غني وایي موږ لومړی له پاکستان بیا له طالبانو سره سولې ته اړ یو. ولسمشر غني وایي افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې لومړی باید له پاکستان او بیا له طالبانو سره سوله وکړي. نوموړي د لوبې بدلون تر عنوان لاندې یو لیکچر کې د خبرو پر مهال ویلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی خو د پاکستان په خبرو او عمل کې توپیر دی. د په وینا د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او که دغه هیواد خپلې خبرې او عمل یو شان کړي نو افغان حکومت اړ دی چې لومړی له دوی سره د سولې په لټه کې شي او بیا له طالبانو سره سوله وکړي. هغه ټینګار وکړ چې پاکستان لا هم په سیمه کې د ترهګرو ډلې ملاتړی دی او پر دې واقعیت سترګې نشي پټولی. ولسمشر غني همداراز وویل چې طالبان باید له افغان حکومت سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې دغه ډله د زور او وسلو له لارې بریا ته نشي رسېدلی او افغان ځواکونه په وروستیو کې په مخامخ جګړو کې دغه ډله په شا تمبولې ده. حکمتیار وایي که حکومت د سولې عملي پلان جوړ نه کړي په خپله دا کار کوو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پر حکومت نیوکه کړې چې د سولې لپاره کارنده پلان نه لري. نوموړي نن په یوې خبرین کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې پر بیلو مسایلو یې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې بحث کړی دی. هغه ډیر مسایل ورسره منلي خو ولسمشر بریالی شوی نه دی چې د عملي کولو لپاره یې د خپل ټیم قناعت حاصل کړي. ګلبدین حکمتیار دغه راز پر حکومت نیوکه وکړه چې د سولې لپاره کارنده پلان نه لري او په خبره که حکومت په دې برخه کې بریالی نشي نو دوی به لاس په کار شي. هغه زیاته کړې له حکومت سره د سولې پر یو ګډ پلان کار ته تیار دی خو که حکومت دا چاره ترسره نه کړي نو حزب اسلامي تیار دی چې په یوازې ځان په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او د سولې لپاره یو کارنده او اغیزناک پلان جوړ کړي. د لغمان امنیه قومندان وایي چې د مرکز اړوند ګڼو سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو پر مهال غیر فعالې پوستې بیرته فعالې او تازه دمې سرتیري پکې ځای پر ځای شول. هغه وایي د مرکز شاوخوا سیمو کې د غیر فعالو پوستو د بیرته فعالولو په موخه ځانګړي عملیات پیل شوي. د خبرپاڼې له مخې د مرکز اړوند سیمو کې د ښه امنیت د ټینګښت او د وسلوالو طالبانو د اهدافو د شنډولو په موخه په 3 امنیتي پوستو او 2 بیزونو کې په پوره نظامي تجهیزاتو سنبال نوي تازه دمې د ملي پولیسو او ملي اردو سرتیري ځای پر ځای شول چې دا لړۍ دوام لري. د لغمان امنیه قومندان سمونوال لطف الله کامران چې دغو عملیاتو مشري کوي خلکو ته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکوي. د امنیتي چارواکو په خبره چې په لغمان کې د وروستیو جګړو له امله ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرپل کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه دفاع وزارت وایي تېره ورځ هوایي ځواکونو د سرپل ولایت د سوزمه قلعه او سیاد ولسوالۍ اړوند د طالبانو پر 2 پټنځایونو بریدونه وکړل چې په پایله کې 7 طالبان ووژل شول او 4 تنه ټپیان شول او د دښمن 2 موټره له منځه وړل شوي. د دوحې بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر بیا ځلې پیل شي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې د افغان حکومت له مذاکراتي پلاوي سره یې کتلي او پر بیلو مهمو مسایلو خبرې شوي دي. د په وینا په دې لیدنه کې د هیواد پر روان وضعیت بحثونه شوي دي او ټینګار شوی چې افغان جګړه باید د خبرو له لارې ختمه کړل شي. د ډاکټر عبدالله په خبره افغان حکومت د دې ملاتړی دی چې روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه شي او ټول تمرکز پر مذاکراتو دی. هغه زیاته کړې چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي به ډیر ژر بیرته دوحې ته ستانه شي او هلته به په ټپه ولاړ مذاکرات به بیا ځلې پیل شي. د ارزګان ولسونه وایي روانه جګړه د اسلامي ارزښتونو خلاف ده باید پای ته ورسول شي. په ارزګان کې سلګونه کسانو د روانې جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د ارزګان ولایت سلګونه مدني فعالانو دیني علماو قومي مشرانو ځوانانو ښځو او محصلینو په یوې لویه غونډه کې له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د روانه جګړه پای ته ورسول شي او اوربند رامنځته شي. د ارزګان ولسونو په دې لویه ولسي غونډه کې پر سوله او دایمي اوربند ټینګار کړی دی. دوی روانه جګړه د ټولو اسلامي افغاني او انساني ارزښتونو خلاف بللې ده او ژر تر ژره یې د دغې خونړۍ جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده.
ارزګان یو له هغو ولایتونو دی چې په تیرو 20 کلونو کې جګړې سخت ځپلی دی او د پراخو مالي زیانونو ترڅنګ یې په دغه ولایت کې درانه مالي تلفات اړولي دي. د ارزګان ولسونو تر دې وړاندې هم په ځلونو د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي د البیروني پوهنتون د استادانو پر موټر برید د علم او پوهې د دښمنانو کار بللی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر څخه په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې حامد کرزي د البیروني پوهنتون د استادانو پر موټر برید په کلکو ټکو غندلی او دا کار یې د علم او پوهې دښمنانو کار بللی دی. اعلامیه کې همداراز د سولې د پروسې په هر څه ژر بیا پیل او کامیابېدو ټینګار شوی دی. د هند کرکټ د غوره لیګ د 2021م سیالۍ چې د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې نیمګړې پاتې وي د همدې کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې کیږي. د سږکال سیالۍ په هند کې وي، خو دا چې په دې هیواد کې د کرونا درېیمې څپې زور واخیست، مسؤلین مجبور شول چې سیالۍ په نیمایي کې پرېږدي او تر بلې نیټې یې وځنډوي. د هند کرکټ بورډ د IPL سیالیو د ځنډولو پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې یو شمېر لوبغاړي او د لوبډلو د تنظیماتو د څانګې غړي د کرونا په وایرس اخته شول. هند د هماغې نیټې را په دې خوا د یو شمېر هیوادونو او د کرکټ د نړیوالې شورا سره جدي خبرې کولې چې څنګه د IPL سیالیو ته د نړیوالو لوبو په دې مصرف مهال ویش کې ځای ورکړي. د هند کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سږکال د IPL سیالۍ عربي متحده اماراتو ته د کرونا د وایرس له وجې نه بلکې د موسمي بارانونو له وجې لیږدوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په یوې ځانګړې عمومي غونډې کې په غوڅ اکثریت دا پریکړه وشوه چې پاتې لوبې به په عربي متحده اماراتو کې وشي، ځکه چې د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په هند کې د موسمي بارانونو وخت دی. په کاپیسا کې پر یو کور د هاوان د لګېدو له امله 13 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کاپیسا ځایي امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د واده د مراسمو پر مهال پر یو کور د هاوان ګولۍ لګېدلې چې له امله یې 10 کسه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. نوموړی وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي او معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کې د جګړو له شدت سره هممهاله د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. تر ډیره دغه مرګ ژوبله د هوایي بریدونو، هاوان ګولیو د توغولو او سړک غاړې ماینونو د چاودنې له امله اوړي. درنو لیدونکو، دا د دې ساعت خبرونه. تر بیا نورو خبرونو د الله پامان.